د خوست ولایت مرستیال والي په مشرۍ د محلي رسنیو له مسؤلینو او د نړیوالو او ملي رسنیو له خبريالانو سره د ځان وژنې مخنیوي او خلکو ته د عامه پوهاوي د لا زیاتوالي په برخه کې ځانګړې ناسته ترسره شوه. مرستیال والي ښاغلي محبوب شاه قانت رسنۍ د حکومت او ملت ترمنځ پول یاد کړ او همدارنګه د خلکو د ستونزو او لاسته راوړنو خبروي کې مهمه وبللې. ښاغلي قانت زیاتوله چې په هیواد د تیرو څلورو لسیزو راهیسې داسې مرګونې او د فقر څپې تیر شوي چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي دي چې حل لاره به یې یو څه وخت ونیسي ولې د حکومت مسؤلین ورته پوره متوجه دي. ښاغلي قانت وویل چې د رسنیو له لارې حکومت کولی شي د هیواد په ګوټ ګوټ کې د هر هیوادوال له حاله ځانونه خبر کړي تر څو د ستونزو حل کې پر وخت رسیدګي وکړي. د مسؤلینو په وینا ځوانانو ته د سالم مصروفیت پیدا کولو لپاره به په لوړه کچه کار کوي تر څو د بېوزلۍ مخه تر ډیره نیول شوې وي. ښاغلي قانت خبريالانو ته ډاډ ورکړ چې په آزادانه توګه کولی شي د خلکو ستونزې او لاسته راوړنې انعکاس کړي او په دې برخه کې ولایتي مسؤلین د دوی تر څنګ ولاړ دي. چې په یوه مظلومه کړېدلې ځورېدله ټولنه کې موږ داسې قرار لرو او د هر ملګری چې د څومره موږ ترلاسه کوو د خپل ولس د آه او د فریاد رسولو مسؤلیت یې موږ تاسو په غاړه کې. تاسې باید د ولس غوښتنې د ولس دردونه تر مسؤلینو ورسوئ. مسؤلین د هغې په مقابل کې خپل واس توان طاقت استعمال کی که د ده توان او طاقت نه و د خپل مفاق سره به شریک کړي د تاسې په توسط به دوی ته انشاءالله هغه څه رسیږي چې د ولس د زړونو ارمان وي. دا بیا یې موږ د زړونو ارمان ده چې خدای تعالی مو دغه ولس په یوه سالمه ډاډمنه او د خوښۍ او د سوکالۍ په فضا کې ژوند وکړي. دا به موږ تاسې په ګډه همغږۍ په ګډه همکارۍ کېږي. بلخوا د رسنیو مسؤلینو او خبريالانو ډاډ ورکړ چې د خلکو لاسته راوړنې ستونزې او پیښې به پر وخت تر مسؤلینو ورسوي او دا خپل مسؤلیت یادوي او زیاتولی چې نه یوازې د ځان وژنې مخنیوي کې به د عامه پوهاوي برنامې لا زیاتې کړي بلکې په هره برخه کې به د داسې برنامو کچه لا هم زیاته کړي چې ګټه یې عامو خلکو ته زیاتوي او ترڅنګ له مسؤلینو وغوښتل چې د ځوانانو سالم مصروفیت لپاره باید ورته کاري زمینې لا نورې هم برابرې شي تر څو ځوانان په خپلو کارونو بوخت وي او د داسې ناوړه کړنو څخه په امان پاتې شوي وي. د یادولو ده چې د خوست په بېلابېلو سیمو کې د تیرو 9 میاشتو په جریان کې د ځان وژنې شاوخوا 50 پیښې ثبت شوي دي چې له جملې زیاتره ځوانان دي. د ارواپوهانو په نظر د ځان وژنې لوی علتونه په ټولنه کې د تعلیم کچې کموالی، ځوانان له خپلو امکاناتو څخه د لوړو توقعاتو درلودل او د کورني تاوتریخوالی یادوي.